دا کلمه چې کله تاسو روزانه وایي تاسو نه به د الله جل جلاله اولیاء جوړ شي. الله جل شانه ته به ډیر زیات قریب او نږدې یې. بله خبره چې د قیامت په ورځ باندې به هر سړی په خپل ځان باندې اخته وي، هر چا سره به د خپل ځان غم وي، لیکن په دې خلکو باندې به هیڅ سخته نه وي د قیامت په ورځ باندې. بله فایده د دې وظیفې او د دې کلمې بله فایده دا هم ده چې د قیامت په ورځ باندې به د میزان تله ډیره زیاته درنه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د بخاري شریف د اخرنی حدیث یو داسې مبارک وظیفه درته ښیم. کله چې هم تاسو د دې وظیفې ذکر کوئ، الله جل شانه به تاسو په دنیا او آخرت په دواړو امتحاناتو کې کامیابی. د دنیا او د آخرت تمام خوشحالۍ به د ستاسو په نصیب باندې شي. دنیا کې به پریشانۍ د ستاسو الله جل شانه ختم کی، او په قیامت کې به داسې حالت کې تاسو د الله دربار ته پیش شئ چې الله جل شانه به ستاسو نه راضي وي، خوشحاله وي. دنه هغه وظیفه را سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د دې وظیفې ډېر زیات فضایل راغلي دي، برکات یې ډېر زیات راغلي دي. که د دې د فضایلو او د دې د برکاتو نه تاسو کله خبر شوئ، چېرې به هم د دې وظیفې د دې ورد به چېرته تاسو پرې نږدې، دا وظیفه به همیشه لپاره بیا تاسو کوئ. راځئ دا وظیفه هم درته ښیم، د دې وظیفې کولو طریقه هم درته ښیم چې څنګه به موږ د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه بچ کیږو، څنګه به موږ په دنیا او آخرت کې د دنیا آخرت دغه رنګې امتحاناتو کې به موږ چې دی هغه به کامیابیږو. هغه وظیفه هم درته ښیم. د ویډیو د سر نه اخره پورې وګورئ او دې نه پس چې کله تاسو دا وظیفه واورئ، نو دا وظیفه په خپل کورونو کې هم ولګوئ چې زموږ د کورونو هم اصلاح وشي، زموږ زنانه زموږ ماشومان هم دا وظیفه د اوس نه شروع کړي. که د اوس نه هغوی دا وظیفه شروع کړه، انشاءالله که څوک یې پابندۍ سره کوي، یو دوه شرایط پکې دي، د هغې شرایطو سره څوک پابندۍ سره کوي، انشاءالله دلته به په دنیا کې د ده نه د الله تعالی ولی جوړیږي. راځه وظیفه دا ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې دا به تاسو خپل معمول جوړ کړئ. د سحر د مونځ نه پس به 3 کرته وي، او د ماښام یا د ماسخوتن د منځه نه پس به 3 کرته وي. او د دې نه علاوه په ناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې چې د ستا په خولې باندې دا وظیفه شروع وي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. یو فایده دا ده چې دې باندې همیشه واله کې، او دغه یو 2 شرایط درته ښیم او یو 2 خبرې درته کوم، د دې خاص به ساتئ انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به ته د ولایت مقام ته ورسې، د الله تعالی ولی به دستانه جوړ شي. د ټولو اول که دا وظیفه هم په دې ترتیب سره د وکړه، د قیامت د سختۍ نه په امنې. د بخاري شریف حدیث دی، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، وی 9 قسمه خلک داسې دي چې هغه به د قیامت په ورځ باندې د قیامت د سختۍ نه په امن وي. په هغې 9 کسانو کې یو هغه انسان هم دی چې هغه په تنهایۍ کې د الله جل جلاله ذکر وکړي او د ده سترګو نه پکې اوښکې وبهیږي. کله چې تاسو دا وظیفه کوئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، نو په تنهایۍ کې کوله کوشش کوئ چې د الله د یارې نه د سترګو نه اوښکې تاسو پرې کړئ. یو خبره. دویمه خبره، د بخاري شریف آخرنی حدیث دی، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي، وی 2 کلمې داسې دي چې الله جل شانه رحمان ذات ته ډېر زیات خوښې دي. په ژبه باندې ویلو کې ډېر سپکې معلومیږي، لیکن د میزان په تله کې ډېر زیاتې درنې دي.
او بیا فرمای هغه کلمې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دی. دا ذکر چې کم یو انسان په پابندۍ سره کوي الله جل جلاله به هغه ته خپل نزدېکت او قرب حاصل کړي. اوس مې تاسو ته وی چې موږ به د ولایت مقام ته څنګه رسو. د ټولو اول تاسو په خپلو کړو باندې ستومانه شئ، یعنی چې کم ګناهونه م کړي دي د هغې باندې موږ الله ته توبه وباسو. توبه څه ته وایي؟ توبه دې ته وایي چې یاره په دغه څیز باندې موږ شرمنده شو، خفه شو، او بیا په خولې باندې استغفار ویو او همیشه دپاره د دغې کار نه کولو اراده م وي چې دا غلط کار به بیا نه کوو، د ګناه هر یو کار وي چې دا کارونه بیا نه کوو. یو خبره. دویمه خبره چې ستا په خولې باندې د هر وخت دا ذکر شروع وي، د دې ذکر سره د استغفار هم په کثرت سره وایه. او د 5 واړو وختو منځونو عادت ځان له خپل کا. 5 واړه وختو منځونه پابندۍ سره کوه او نور ته هر څه کوه، د هر څه تا ته مکمل اجازت دی، لیکن یو کار به کې چې د خپلو سترګو حفاظت دی وکړه. یو هفته مسلسل د سترګې د ګناه د کار نه بندې کا، او یو هفته مسلسل دماغ د ګناه د کار نه خالی کا. یو هفته مسلسل د خپل زړه ته توجه وکړه، خپل زړه د ګنده خیالاتو نه خالی کا. که چېرته ګنده خیالات زړه ته راشل سمدستي الله تعالی ته توبه استغفار وکړه، الله جل شانه ته وجاړه، الله جل شانه به دې معاف کړي. ګنده خیالات به قطعا زړه ته نه راولي. یو هفته مسلسل پابندۍ سره تهجد لمونځ وکړه او په تهجدو کې الله جل شانه ته جاړه. دا عمل یو هفته مسلسل پابندۍ سره ته وکړه. یو هفته پس به بیا ته د خپل زړه کیفیت وګورې چې زه په څونه اوبو کې ډوب یم، زما مخکې کیفیت څنګه اوس کیفیت څنګه دی. نو د ولایت مقام حاصلولو دپاره مې یو ښکلې مزیداره وظیفه، یو ښکلې طریقه درته وښوله. که څوک خپل ځان د ګناه نه پاکول غواړي، د ولایت مقام ته رسېدل غواړي، معنې د الله تعالی ولی جوړ شي، زنانې هم کولی شي، ماشومان هم کولی شي، غټ هم کولی شي. دغه طریقه چې کوم مرته ولوم دغه طریقې باندې عمل وکړه او دا وظیفه پابندۍ سره وکړه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. ان شاء الله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله د ولایت مقام ته ورسي. نو یو ډېر زبردست وظیفه مې درته وښوله، لیکن د هغې نه پس یو بل عاجزانه درخواست درته بیا کوم چې دا ویډیو په خپلو کورونو کې لازما ولګوئ، چې د دې نه زموږ دغه میندې خویندې اتنه هم پیداوالي او د خپل ماشومانو په وړاندې هم دا ویډیو تاسو لګوئ چې زموږ ماشومان هم د داسې ښکلې مزیدار خبرونه د احادیث مبارکونه پیداوالي، هم به زموږ اصلاح کېږي، هم به زموږ د کور اصلاح کېږي، هم به زموږ د زنانو او د ماشومانو اصلاح کېږي. نو بهر کې دا وظیفه ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم 3 کرته، اکو کېدی شي 9 کرته د سحر منځونه پس، د ماښام یا د ماسخوتن چې کوم دی دغه نه پس منځونه پس. دې که څوک وایي د انشاءالله چې د قیامت په ورځ باندې به د اعمالو تله ډېره زیاته درنه وي او په دنیا کې به د پریشانونو به محفوظ وي، پریشانۍ ورته نه رسي، مشکلات به الله جل شانه ختم کړي او د خوشحالۍ هغه سحر به په دوی باندې راشي. یو ډېره مبارکه وظیفه مې درته وښوله، بالکل یې کولی شي، هر چا ته د دې مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل پیدا اخیستلی شي.